السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډېر ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې تاسو کله په فیسبوک پیج باندې پوسټ کوئ، هغې کې تاسو یو پکچر اپلوډ کوئ، هغه پکچر باندې ډېر ښایسته پوټري لیکلی شوي، ډېر ښایسته ډیزایني ټکس پې لیکلی شوی. د دې طریقه کار څنګه دی او دا په کوم اپلیکیشن باندې کېږي؟ نو د دې طریقه کار زه درته په دې ویډیو کې ښایم. امیجیټر په نامه باندې یو اپلیکیشن دی، دا به پلی سټور نه انسټال کوئ او باقي طریقه کار درته زه په دغه موبایل سکرین باندې ښایم. راځئ زه د موبایل سکرین د دغه طریقه زده کوو. ښه، موږ دلته کې د موبایل سکرین ته رالو، امیجیټر کویله وهو، موږ سره انسټال دی، تاسو به د پلی سټور نه انسټال کوئ. د هغې انټرفیس به په فسټ کې داسې راشي. بیا تاسو ته دلته کې مختلف اپشنونه ښایي، خو زموږ صرف کار دی د پوسټ جوړولو سره. نور بیا به تاسو په دې اپلیکیشن باندې پوهېږئ چې یاره په دې کې څه طریقې دي او څه طریقه کار دی. مختلف قسم باندې چې کوم په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې، په ټیک ټاک باندې، په سنیک باندې چې څومره هم نیوز والا دي، د دې اشتهار چې کوم جوړېږي هغه ټول په امیجیټر باندې جوړېږي. دغه شان د امیجیټر په مدد سره د هغې لوګو هم جوړېږي. څوک چې د فیسبوک او د یوټیوب کریټر وي، نو تاسو ته دې ځای کې تاسو ته ښایم چې مختصر ډول باندې چې دې کې څه طریقې دي، هغه دلته کې تاسو لاندې راشئ دې ټمپلیټ ته سوري ټمپلیټ چې تاسو داسې خلاص کړئ، نو دې کې مختلف قسم پوسټونه تاسو وینئ چې دې طریقه باندې تاسو کولی شئ. مطلب که دلته کې تاسو ته دا زه ووایم پاکستان چې لیکلی دی، دلته کې دې ښی سایډ ته مور آپشن یې ورکړی دی. که دا تاسو داسې ووهئ، دا نور پسې هم راوړي که نه. د وخت سره آنلاین چې کوم دی دې ته اشتهارات راځي. که تاسو پوسټونه غواړئ، که هر قسم دغه غواړئ، که تاسو دا آن کړئ دغه شانې، دا تاسو چې کوم دی بیا په دې کې تاسو خپل ایډیټینګ هم کولی شئ. ما نیټ بند کړی دی د ایډز د وجې چې ایډز ما ته ډېر زیات راځي پکې که نه، هغه ایډز د وجې ما دغه بند کړی دی. نو دغه شانې که تاسو دا پوسټ چې کوم دی که نه، لیکل چې کوم دي، مطلب دا دې تاسو ورانولی شئ، دغه شانې دا دې تاسو دغه شانې ورانولی هم شئ. او دې کې چې کوم دی چې دا تاسو ټول ختم کړئ، مطلب خپل لیکل پکې بیا دلته کې پیسټ کړئ، هغه پکې هم کولی شئ. دغه شان دا امیجیټر دا نومونه دي، دا هم لرې کولی شئ. مطلب دا که زه داسې د لاک به داسې خلاص کړئ، بیا به دا نوم چې کوم دی تاسو طریقه وینم دې طریقه باندې لرې کولی شئ. او په دې ځای کې چې کوم دی نو خپل نوم راچولی شئ. دغه شانې که دا بل نوم دی دا هم لرې کوئ، دلته کې دې ځای کې به لاندې لاک خلاصوئ، بیا به چې کوم دی نو دغه تاسو که غواړئ په دې ځای باندې خپل نوم هم لیکلی شئ. مطلب دغه شانې چې کوم لیکلی شوی دی که نه، په دې ځای کې تاسو خپل نوم هم لیکلی شئ. او که تاسو غواړئ چې هېڅ هم نه غواړو، موږ صرف خپل ځاني خپل پوسټ جوړول غواړو که نه، دا به چې کوم دی دغسې د دې نه بیک شئ، دلته کې به راشئ هوم کې به نیو لوګو ډیزاین سلیکټ کړئ، په دلته کې به ایډ جمع نشان دی ورکړلی دی او لاندې ایډیټ ورکړلی دی. نو دې ځای نه به چې کوم دی تاسو خپل انتخاب وکړئ. دلته کې تاسو ته ایمیج لیکلی دی، ټیکس یې لیکلی دی، شاپ یې لیکلی دی، سمبول یې لیکلی دی. نو دلته کې تاسو د ګیلرۍ نه کله ایمیج تصویر راخلئ، پکچر راخلئ، هغه ایمیج باندې به تاسو کلیک واخلئ. او دغه شانې که ټیکس لیکل تاسو دلته کې کوئ، نو بیا به دلته کې ستاسو هغه لیکل چې کوم دي هغه به لکه مطلب کوم څوک چې هغه لوګو جوړي په یوټیوب باندې او دغه شانې فیسبوک باندې، نو هغه نه به سټیکر جوړ شي او په سټیکر په مدد سره بیا په هغه لوګو باندې دپاره لګي. نو دلته کې سمپل زموږ نننۍ ویډیو چې کوم ده هغه د فسټ ویډیو ده امیجیټر باندې. نو په دې امیجیټر به انشاءالله زه 2-3 ویډیوګانې نورې کومه. سمبول لپاره راځو چې موږ خپل دغه جوړو، پوسټ جوړو، پکچر جوړو چې په دې باندې پوټري موږ لیکو. ښه رالو، دلته کې دا هم سلیکټ کړو. اوس دا کلر زموږ نه دی خوښ چې بل کلر پکې راواړو، مطلب دې کې سټایلش چې لیکلی دی په دې کې هم تاسو کلرې مختلف قسم کلرې سلیکټ کولی شئ. دغه شانې تاسو ته ښکارېږي داسې مختلف قسم کلر یې دې کې شته دی که نه. ښه، که داسې نه خوښېږي، بالکل ساده خوښېږي، بیا به راشئ تاسو دلته کې دلته چې کله تاسو راغلئ، نو مطلب دا سپین لیکل زما سپین بیکګراؤنډ مې خوښېږي، دا مې سلیکټ کړه. دې باندې اوس دپاره مطلب پوټري لیکو یا شعر لیکو، که څه تاسو لیکل غواړئ که نه، نو هغه به دلته کې ولیکو.
مطلب راځو دې کې ټکس ته دا دلته کې پیسټ کوم ما څه لیکل کاپي دي دا مې پیسټ کړه دا چې مې کله پیسټ کړه دا به داسې رازوم کوي داسې بیا رازوم کوي بیا دا لیکل چې تاسو ته ښکاري دا څنګه په پښتو کې لیکل دي خو ګډوډ ښکارېږي دا پوینټ ته به راشئ دلته کې چې کوم دی تاسو زبان انتخاب وکړئ پښتو ها چې پښتو مې انتخاب کړه دلته کې تاسو خپل سټایلش انتخاب وکړئ کوم ستاسو خوښیږي سټایلش ها دا ما دا انتخاب وکړو دغه شانې بیا تاسو د کلر هم انتخاب کولی شئ مطلب دا کلر شه بیا په دې کلر کې چې کوم دی نو تاسو کولی شئ چې مطلب دا لیکل چې کوم دی دا لږ نږدې نږدې دي نو دا به د یو بل نه داسې جدا کوي دومره بس دی ښه بیا چې کوم دی دا لیکل تاسو ته یا واړه پکار دي نو داسې بیا یې واړه کوئ مطلب داسې په دې باندې واړه کېږي او داسې چې په دې باندې مخکې ځئ نو دې سره غټېږي ها بیا چې تاسو دا لیکل چې کوم دي دې ته تاسو بیکګراوند چینج کول غواړئ مطلب دې ته دا زیړ بیکګراوند لګېدلی دی که نه نو دې ته زه غواړم چې یو داسې قسم نه بیکګراوند ورته سلیکټ کړم که نه داسې مو ته سلیکټ کېدی شي داسې مو ته هم کېدی شي تاسو څه قسم خوښوئ ښه دا چې مو کله سلیکټ کړه په دې ځای کې نور طریقې هم بې شماره پکې دي څنګه چې تاسو د دې سره ریلیټډ پاتې کېږئ نو په دې کې به بې شماره طریقې چې کوم دی تاسو زده کوئ ښه راځو دلته کې ښه دې سره هم دې ته ګوره دې سره دا ښایسته کېږي که نه ښه اوس راځو په دې باندې دلته کې لیکل کوو هغه څوک چې ورسره د یوټیوب لوګو ورکوي څوک ورسره فیسبوک لوګو ورکوي نو زه به دلته کې خپل نوم ولیکمه بیا به ورسره خپله لوګو جوړه کړمه ښه دا مې خپل نوم ولیکه دلته کې به راشم انګلیش به انتخاب کوم چې ما لیکل په انګلیش کې وکړو دا مې خپل نوم راواغسته نوم لږ ورکوټی دی لږ به راغټ کړم داسې ښه که دا دومره مې راغټ کړو اوس به دې ته دا کلر ورکړمه دا مې مطلب دلته کې پرېښوده دې له به اوس چې کوم دی دا سمبول چې کوم دی دلته به راشي دې کې مختلف قسم سټیکرې دي دلته کې تاسو د سوشل میډیا مختلف قسم لوګو لیدلی شئ مطلب دلته که زه دا یوټیوب راوړم د دې به څه طریقه کاري دې کې به تاسې وکئ داسې او دا ته سیټ به ورته راکم کړئ نو څومره چې تاسو غواړئ خپل نوم سره مطلب خپل نوم سره ستاسو څومره جوړیږي نو په دې طریقه به تاسو کوئ ځکه اکثر ملګري بیا داسې ونه کوي مطلب داسې که نه ښه داسې نو چې دا شي ښکته راوړي نو بیا دا داسې کوي نو بیا چې کوم دی نو دې په ګوتو کې ګډوډ شي دې زیرې راتلی نه شي نو که دا تاسو دې طریقې سره داسې کوئ داسې نو بیا ډېر په اسانۍ سره تاسو دې ځای له راتلی شئ مطلب دې ځای له راتلی شئ ښه دا د یوټیوب شو دغه شانې فیسبوک هم راوړلی شئ لکه څنګه چې مو دغه راوړ مطلب بیا دلته کې تاسو ډیزاین ورته هم سلیکټ کولی شئ ښه دا طریقه کار اوس دې کې مختلف قسم نورې هم طریقې شته دی مطلب تاسو دې ته دې کې ګوره زه تاسو ته لږ درښایم ډېرې بې شماره سټیکرې دغه شانې د اختر دپاره تاسو ته ښکاري په رمضان دپاره دغه شانې اسلامیک دغه شانې بسم الله الله دا تاسو ته ښکاري مختلف قسم ډیزاینونه پکې شته دی سټیکرې دا چې کوم دی نو ډېر ښایسته پریونه هم پکې شته دی دغه شانې که تاسو وګورئ دا پکې ټول ښه په ډیزایني ډول باندې جوړېدی شي مطلب دلته کې زه یو راخلم ښه دا مې راواغسته مطلب دا چې تاسو راوالی بیا به داسې پول کوئ چې پول مو کو دا به راوړئ بیا دې ځای کې به پرېږدوئ دې ته به کلر سلیکټ کړئ مطلب کوم چې دا تاسو ته ښکاره کېده دا نور دغه شانې به دې ته دا کلر ورکوئ دغه شانې مختلف قسمه ډیزاینونه پکې شته دی لوګو تاسو جوړوئ هم شته دی انشاءالله په دې باندې به روانه ویډیو زه جوړوم
تر هغې پورې د دې چې کوم دی په دې باندې ځان پوهه کوئ. اوس دا پوسټ موږ سیو کوو، نو څنګه سیو کوو؟ دا سیو آپشن یې لیکلی دی، دا چې موږ داسې ووهو دلته کې موږ ته وښودلی په دې ګرین کلر کې چې تاسو 20 سیکنډ یا 10 سیکنډ ایډ چې کوم دی هغه واورئ، بیا به تاسو ته بغیر د لوګو نه دا پکچر چې کوم دی دا سیو شي. او که تاسو موږ ډایرکټ ایکسپورټ ووهو نو دې سره به دې ګس سیټ ته امیجیټر لوګو پاتې شي. نو هغه امیجیټر لوګو دپاره به تاسو داسې وکړئ چې لږ یو 20 سیکنډ 10 سیکنډ به دلته کې تاسو ته لاندې لیکلی واچ ا ویډیو ټو ریموو واټر مارک. دا که تاسو دا ایډز واورئ، دا اشتهار واورئ، بیا به تاسو ایکسپورټ ووهئ نو تاسو ته بیا د امیجیټر لوګو نه راځي. د نن دپاره هم دومره د امیجیټر دپاره ویډیو پوره ده. آینده کې به انشاءالله په تفصیلي ډول من تاسو پوهه کړم. الله پامان.